ګلزمان بیقرار صاحب دغه نظم دی چې راځئ چې کونډې په دریاب له وکړو راځئ چې کونډې په دریاب له وکړو راځئ یتیمو ته چې اور ورته کړو چې بیا دا ستا په در کې سوال نه کوي په دوکانونو چې خیرات نه غواړي د خان حاجي صاحب نه چې سخات نه غواړي چې د هر چا په خپو کې نه لوغړېږي چې د دې ځمکې په سر بوج جوړ نه شي چې د شتمنو بخانې ختمې شي چې د دې حق خلک په ډاګه وخوري چې مال او حال ولا تقسیم کې داسې لکه چې جنگ کې غنیمت تقسیم شي لکه چې غله په قافله ولګي چې مال او حال ولا تقسیم کې داسې لکه چې جنگ کې غنیمت تقسیم شي لکه چې غله په قافله ولګي ای داسې وټاکئ جامې ته واخلئ پیزار ته واخلئ چې خپیل بې ګرځي هم ته د سره لوپټه لرې کوي ستا په خیرات زکات ته اور ولګي تاسو خیرات نه چې توبه ویستې ده تاسو زکات نه چې قسم خوړلې تاسو بلا پیسې په ډمولې تاسو شرابو نه چاټې ډکوئ تاسو زنا کوئ په فخر کوئ ستاسو خدای نشته پیغمبر نه لرئ تاسو قرآن نه لرئ ډر نه لرئ تاسو لوی ورځ هم د محشر نه لرئ ستاسو د چم کونډه د بچي په خاطر ګلزمانه روټۍ دپاره خپل عزت نه خرڅوي ته بیا په دې کې وایې چې حج لزمه بیا د کعبې نه طوافونه کوې ډک د ریا عبادتونه کوې ته د زمزم په اوبو ولې لامبې هلته شیطان په کاڼو څه لولې بیا په غلاب پورې ځان ولې مږې بیا د نبي روضې ته ولې جاړې حجر اسود باندې خوله ولې لګې صفا مروه کې منډې سله وخې عمر صدیق ته سلامونه کوې هغه عمر چې تا یې حق خوړلې هلته شیطان په کاڼو څه لولې بیا په غلاب پورې ځان ولې مږې بیا د نبي روضې ته ولې جاړې حجر اسود باندې خوله ولې لګې صفا مروه کې منډې څه وخې عمر صدیق ته سلامونه کوې هغه عمر چې تا یې حق خوړلې موږ د هغه بیت المال شال پرېښودو تا حدیثونو کې دا نه دي لوستې تا ته قرآن دا حکم نه دی کړی چې اضافي شنو یتیم لی ورکه کونډو لی ورکه چې بدپیلې نه شي په معاشره کې تناسر جوړیږي روز په قیامت حساب کتاب به کیږي ستاسو به غاړې د غریب لاسونه تاسو د رب انصاف بیا ښه پیژنې عزیر ټول دي د قرآن نه منکر که ستا په شعر باندې راویښ نه شو نو بیا بې ضمیره دی ضمیر نه لري بیا بې ضمیره دی ضمیر نه لري ډېر ښه دی ژونده تماشو ته دې نیولی یم ژونده تماشو ته دې نیولی یم ښه تودو سړو ته دې نیولی یم زه خپلې نیستۍ داسې رولی یم سوګو کوترو ته دې نیولی یم غزل دی چې هسې ویمه ښه یمه ستا ګورې په زړه یمه ستا نه مخکې تللی نه شم ټول اوبه اوبه یمه سترګې چې د ښکلې دي زه پکې رانجه یمه نه مړېدم نه تلمه زه مړه لاسه یمه ته چې مخامخ راشې ګونګ یمه اوده یمه نن مې بنګ ریبلې دي سم نشه نشه یمه خپل کور نه راغلی یم ستاسو د کاله یمه دا لیونی څوک دی هو ده په شان خو زه یمه ما و زیر راونیسه زه ګورې پتله یمه هغه پښتو کې خلک داسې وایي چې قرضدار چا وجلی نه دی د قرضداري کبر چا لیدلی خو دا دروغ دی دروغ دی زه یې نه منمه دلته خو مرګ کېږي په قرض باندې څوک بېوسی ته د چا چرته ګوري څوک مجبورۍ ته د چا چرته ګوري د غریبۍ مې کلمې وشاربلې د بېوسی راته پیغور جوړ کړی زما د کرس کیسه دا رنګې ده ګل زمانه ما به ډوډۍ دپاره کرس کوو چې به واړه په کور کې وږې ناست وو چې مزدوري نه وه ډوډۍ به نه وه نو ما به خامخا قرضونه کول په خواره خوله به مې سوالونه کول ځکه مې قرض د پاسه قرض کړی دی بس یوه روز چې سړی کور ته راغلم واړه بچي مې راته داسې وایي بابا ځان سره څه دې راوړل وړي دې راوړل که وړه دې راوړل یو بچی مې راته داسې وایي مونږ د بېګانه ګورې وږې ناست یو مونږ د سهاره ناشته کړې نه ده مونږ د غرمې ډوډۍ خوړلې نه ده تا خو ویل درله هر څه راوړمه بازار ته ځم درله اوړه راوړمه تا خو ویل درله هر څه راوړمه بازار ته ځم درله اوړه راوړمه مونږ د په تمه لا تر اوسه ناست یو مونږ په خدای چې ډېر مایوسه ناست شو
مونږ د په تمه لا تر اوسه ناست یو، مونږ په خدای چې ډېر مایوسه ناست یو. زه بې جوابه شومه، ایسته د هغه ځای نه بیرته لاړم، بیا د ډوډۍ په تکلو وتمه، ښه د ټول ښار کوڅو کې وګرځېدم چې مې حلال رزق په لاس رانغی. بیا د یو داسې سړي در ته لاړم چې به پیسو پسې پیسې اخیستې، به روپو پسې روپۍ ګټله، خو دا سودخور زه مجبور وم. ورته په خپو کې لاندې کېناستمه، ورته مې زر زر په تلواره ووې چې خان بچي راته د لوږې نه مري، ما له پیسې راکړه د میاشت په نیټه. خانجي بس ختمه کړه په دې خبره، زه خو پیسو پسې پیسې اخلمه، ما له به لسو پسې لس راکوي. راته معلوم شو چې سودخور د خانجي، راته معلوم شوه چې سودخور د خانجي. بس په یو دوه کې حیران پاتې شوم. ما وی مجبور یم بس همداسې ښه ده. اخوا رایاد د دکاندار کره شو، دې خوا بچي د مخې نه لره کېدل، دې خوا بچي په کور کې وږي ناستو، بل خوا رایاد د دکاندار کره شو. ما وی مجبور یم بس همداسې ښه ده. پیسې مې واغستې، سودخور شومه زه. ما د قرآن نه بغاوت کړی دی، ما د نبي حکم منلی نه دی، ما د قرآن نه بغاوت کړی دی، ما د نبي حکم منلی نه دی. دا خو د خدای پیغمبر نه دی ویلی چې به سودخور کوي د خدای سره جنګ ورسره نه کېږي په سنګ منځونه. دا خو د خدای پیغمبر نه دی ویلی ګل زمانه چې به سودخور کوي د خدای سره جنګ ورسره نه کېږي په سنګ منځونه. بس ما هیون دغه خطا کړې ده، په ما غربت دا ناروا کړې ده، ما د ګناه نه لوی ګناه کړې ده. الهي اپه راته وکړې، د ګناه سر مې په اسمانو لګېدو، د ګناه سر مې په اسمانو لګېدو. ډېر ښه دی. بل غزل دی چې هغه زه یم چې مې تا پسې لا زړه چوي، هغه زه یم چې مې تا پسې لا زړه چوي، هغه زړه چې ستا په ما پسې لا نه چوي. هسې ته څه وې چې تا نه بغیر پایم، هسې ته څه وې چې تا نه بغیر پایم، بې له تا نه مې په دې سوچ کې مازغه چوي، او ستا د مینې د نور سوري ته به ناست یم، که نظر مې ستا د رحم په کاته شوي. ستا د مینې د نور سوري ته به ناست یم، که نظر مې ستا د رحم په کاته شوي. د ټپو غونته خواږه راکه یو لپه، دا پولې پولې زړه نور اوبه اوبه شوي. په لاسونو مې تڼاکې دي جانانه، ګل زمانه په لاسونو مې تڼاکې دي جانانه، ته لا اوس هم وې چې مړه دا پسې شوي. په لاسونو مې تڼاکې دي جانانه، ته لا اوس هم وې چې مړه دا پسې شوي. انتجار کې د عوامو غوښې پاش شوي، د عزیر زړه په دې حالت کې نه شوي. ډېر ښه دی عزیر یاره، ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. زنده باد، مهرباني.